وې زه کوېدن شومه مه ساره اوس لار راته ستا ناصر اوس ښه نه دی ښکاري څه بیمار راته او مخکې ما ناصر په خپله قتل کړه هله به د بل سره واده کوي ستا د ډولۍ د تلو نه پس مې زړه د ژوند د تور شو ستا د واده نه پس مې ډېر عمر نشې وکړې نو مینه رې کړې مینه د مینې پیدا کیږي او په مینه د قتل میندې کړمه دا ځل چې ځینو رالږدې به په قرآن لاسونه خسې د تشې خولې قسم سره مې نه لګي بس ده مې ستا راتلو ته انتظار کړی دی د محبت اسخار مې هر چاته په جار کړی دی او تا داسې څه ویلي چې ما پې یقین نه دی کړی ما ستا له مخه ستا په ټول کلي اعتبار کړی دی او بیا یې بیخي بې خوده کړی یم نه پوهېږم هغې نن بیا څه عجیبه شانې سینګار کړی دی ډېره مننه بیا یې بیخي بې خوده کړی یم نه پوهېږم هغې نن بیا څه عجیبه شانې سینګار کړی دی او ځکه مدام ورته په خپو کې رغړېدلی یم هغه کافرې مې د مینې نه انکار کړی دی ځکه مدام ورته په خپو کې رغړېدلی یم هغې کافرې مې د مینې نه انکار کړی دی او تا ما ته داسې زړه چولی دی بې درده یاره ما درله نه خو زما زړه درله ازار کړی دی او د ډېره غمه به دې مړ کړي رغېدلی نه شي ناصره تا باندې د چا سترګو ګزار کړی دی ډېر ښه دی یار ډېر ښه السلام علیکم ګرانو قدرمندو اورېدونکو عادل مردان یم راغلی یم د خپل کلي او یو شاعر ته چې ډېر عمر یې کم دی خو شعرونه ډېر د کمال شعرونه وي دوی سره خبرې اترې کوو ناصر ټکور صاحب ته راغلي یو السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه چې تاسو موږ له دونه وخت راکړو ناصر ټکور یار څنګه حال دی طبیعت صحت مزاج خیر دی شکر دی ستاسو دواګانې دي وخت ساعت څنګه تېرېږي بس شکر دی ښه تېرېږي ګزاره کېږي ناصر وایي د شاعرۍ ته څنګه راغه دې طرفه لرې څنګه مخه شوه بس د وړوکوالي نه مو دې سره مینه وه او بس اوس خپلې غزلې م لیکو شعرونه م لیکو څنګه لکه څنګه رې مینه پیدا شوه څوک د مخکې نه شاعرۍ دې چا اورېدلې وه که نه څنګه رې مینه پیدا شوه او د رڼا پښتو ادبي جرګې سره دې له به مې تلم راتلم ما وړوکې ومه ډېره او بس دغه شان شاعرانو سره مو مینه وه خیال ګلخیال صاحب سلسلت ملنګ صاحب خاکسار او نیاز علي خاکسار صاحب او ورورم مې شاعر دی عثمان هغه نو هغه کاپیانې به مې م کتې نو په دې وجه ناصر به څنګه غزل څنګه څه ټایم کې داسې ذهن ته څنګه راځي یا ته په دې خیال کښېنې چې یاره زه څه ولیکم که نه یا خپله غزل ذهن ته راشي شعر ذهن ته راشي که نه څنګه بس کله داسې خپله راشي کله زه کښېنمه دوکان کې ناست یم بس داسې ذهن راشي ولیکمه او جی او بیا چاته ښه استاد دی مطلب څوک دی حماد خساس صاحب او جی شاعر دی ناصر وایي داسې څه انتخابي کلام راته ووایه داسې کلام راته ووایه چې بس تا پې خپله خط کړي یا هغه کلام راته ووایه بس د غزل نه مخکې به د یو څو شعر ووایم ارشاد شعر دی وي ستا لیونۍ مینې په ما داسې نخرې وکړې ډېره موده مې پټ پاسونو باندې شپې وکړې او ستا د ډولۍ د تلو نه پس مې زړه د ژوند د تور شو ستا د واده نه پس مې ډېر عمر نشې وکړې واه یاره ښه شعر دی یار نه او بل یو غزل دی وي مړ نه دی خو مړ به شي دا څه کوي مړ نه دی خو مړ به شي دا څه کوي او ښکلي ظلمونه چې پې ته کوي او نوره درنه څه تمزه وکړمه او ته چې یو اقرار د مینې نه کوې او ما باندې ورونه به راپورې کړې او ته چې د رقیب په لاره تله کوې ما باندې ورونه به راپورې کړې ښه شعر دی یار ما باندې ورونه به راپورې کړې ته چې د رقیب په لاره تله کوې او ما باندې ظلمونه ستمونه کړې وګوره اغیارو سره ښه کوې بیا ووایه ما باندې ډېره مننه
ما باندې ظلمونه ستمونه کړې وګوره اغیارو سره ښه کوې او تا چې عجیبه شانې سینګار وکړو ښکاري نن مې بیا زړه کې اوبه کوې. واه واه ډېر ښه شعر دی یار. ډېره مننه. او ما په یو تا چې عجیبه شانې سینګار وکړو ښکاري نن مې بیا زړه کې اوبه کوې او ما په یو نظر د کار وباسې خدای ګو عجیبه شانې کاته کوې او مخکې ما ناصر په خپله قتل کړه هله به د بل سره واده کوي. واه ښه شعر دی. مخکې ما ناصر په خپله قتل کړه هله به د بل سره واده کوي. ډېر ښه دی یار. زلفې خورې کړه پیچ او خم سره مې نه لګي بس واپس یې واخله ستا د غم سره مې نه لګي بس او خر عده یې په زړه ټک لګوي غر کې کړمه مینه پرېږدمه د صنم سره مې نه لګي بس او ډېره مننه. او دا ځل چې زین را لږدې به په قرآن لاسونه خسې د تشې خولې قسم سره مې نه لګي بس. واه یاره بیا ووایه یار. ډېره مننه. دا ځل چې زین را لږدې به په قرآن لاسونه خسې د تشې خولې قسم سره مې نه لګي بس او چې درله درشم لوی واړه مې ټول په کاڼولي ټول په کاڼولي نور ورله نه درځم ستا چم سره مې نه لګي بس او ناصر نن به لاس نیولې بوزم یار ځان سره زه ته ورځه زه درځم سره مې نه لګي بس. ډېر ښه شعر دی یاره. دا بیا ووایه. ناصر نن به لاس نیولې بوزم. ډېره مننه. ناصر نن به لاس نیولې بوزم یار ځان سره زه ته ورځه زه درځم سره مې نه لګي. ډېر ښه شعر دی یاره. مکوه انکار راته راکړه څه خمار راته بیا مې ایمان وګوره ته وکړه اقرار راته او زړه مې بېقراره دی راوله قرار راته او کلي کې مې نشته څوک دینه خو خار راته او وې زه کوېدن شومه مساره اوس لار راته. ډېر ښه شعر دی یاره. دا بیا ووایه. وې زه کوېدن شومه مساره اوس لار راته ستا ناصر اوس ښه نه دی ښکاري څه بیمار راته. شعرونو کې درد پروت دی ناصره څه وجه ده یار؟ بس داسې لیکو. مینه رې کړې مینه داسې شی دی چې دا کیږي او د هر چا سره کیږي. که مینه نه وه نو لکه دا دنیا به نه وه پیدا شوې. نو مینه رې کړې دا شعرونو کې یاره درد پروت دی. هغه شعر به کې بیا ووایه کوېدن والا. وې زه کوېدن شومه مساره اوس لار راته او ستا ناصر اوس ښه نه دی ښکاري څه بیمار راته.